یاره په وتې نه باچې په مرۍ مې هم درد دی په سر مې هم درد دی په خوله مې هم درد دی په خپه مې هم درد دی په ملا مې هم درد دی ما ته ښکار لکه چې وخت مې پوره شولو مړه کېږم درنه لکه چې ښه ولو پمپه په دومره ظلمونه کې منافقت کې او دروغجن انسان یې نو په داسې انسان باندې خو بیا افتونه راځي که نه خو راشه چې دم دې کمه او سم دې کمه وایي دم در باندې اچوم سم در باندې اچوم شلغم در باندې اچوم چوفه 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 سم سړی شي د غم سړی شي چې دا دنیا درنه خلاصه شي چوفه 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 مننه په وتې نه باچی کې دم در باندې واچولو هلکه مودي بچی د غویي ته را باندې دم واچوه چې سم سړی شمه هر څه حالات مې ګډوډ دي چې کوم دي کو نو یاره پمپه که ما در باندې دم واچو نو د دم سره به سم شي رانږدې شه چې در باندې دم واچومه وایي د سر د درده بد شي د ملا د درده بد شي د خپې د درده بد شي او ټول دردونه به دې هېر شي چې کله بد شي چوفه 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 یاره مودي بچی د غویي ځان راته داسې سپک سپک ښکاري ما ته ښکار لکه چې سم شومه ښه دم د کار وکړو و مودي بچی د غویي که نه بس دا خو زما د دغې مور شروعات دی که نه د دې د شودم خورمه د دې اوبه م زه څښمه او د دا چې کله واښه وکړي که نه دیا وکړي هغه م زه خورمه نو دا د ما د دې مور شروعات دی شروعات یاره مودي ستاسو دا مور ډېره زیاته خوږه ده او چې د دې غوښه وخوري او بیا د شروع سره وخوري وخ 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 څه خوند کوي که نه په لوی اختر کې موږ ډېرې وخوړلې ستا تم خوږې او مور دې م خوږه ده که څنګه چې نواه شریف هروکی یاره شهباز شریف هروکی د غوښې نوم مه کړه که نه لوی اختر هم تېر شو او په جب کې ټکه روپۍ نه لرو نه دوی غوښ خو ګرانه ده که نه اخر هم دغه پیکاڼو او سمبوسو ته بیا پاتې شولو غوښې نوم مه کړه که نه تېر شه ترې نه خوږه ده توسکونه ده که نه د غواګانو غوښې چې دي که نه ډېره خوندورې دي خو بس اختر تېر شوی دی اوس پیسې نشته د غوښې نوم ماله شي ده که نه روکی یاره نواه شریف هروکی په دې پیکاڼو او سمبوسو کې خو نه شل کېږي دا یې چل به وکړو که نه بازار طرف ته به وځو یو څو جبونه به ووهو ځان ته به پرې غوښه واخلو دغه دوه نیم میاشتې وشولې چې غوښه مې په دې شونډو باندې نه ده ایښي که نه یاره که په وتې نه په جب باندې لاس کېده ګینې دا خلک به درنه جب ووهي انګک او بنګک دا چې بازار ته وځي که نه نو جبونه ترېنه په خپله حیا کوي پټېږي ترېنه او نو د چلې تم ترېنه دا خپل جب پټ کړه چې درنه ونه وهي او که نه دا چې دي انګک او بنګک دي یاره بلکل پمپه وختي دغه شهباز شریف زما په کوناټو باندې لاس وهلو بلکې ما ته شهبازۍ راکړې چې ښایسته جامې دې اغوستې دي ما ته ښکار لکه چې هغه جب ته لاس نږدې کولو نه مړه په وتې نه دومره خو م ښه دغله نه یو که نه چې تا نه به پیسې وهو ما در باندې ځکه لاس وهلو ما ویل چې دغسې پاسته زما ول نو څومره ښایسته به پرې کېناستلمه من هر وخت تاسو موږ ته د غلو په نظر ګورئ زه سید شهباز شریفه نو بس الله پاک دې د پاستې بختورې مالک که ښه چې بیا پرې خوشحاله کښېني او باقي خبره داسې ده که نه چې خپله غریبي کوئ غلا مه کوئ غلو پروګرام ته ورګایم